درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم. له بده مرغه ځینې میندې او پلرونه د دې لپاره چې په آرامۍ خپله ډوډۍ وخوري او یا ماشوم ته له لانجو او سرخوږي پرته ژر ژر خواړه ورکړي د دسترخوان پر سر موبایل ورکوي او یا ورته تلویزیون روښانوي. دا کار د هر عمر ماشومانو لپاره خطرناک دی، خو تر شل میاشتني عمر یا کابو 2 کلنۍ پورې باید ماشوم ته هیڅ ډول تلویزیوني، کمپیوټري او یا موبایلي خپرونې حتی د 5 دقیقو لپاره ونه ښوول شي. په دې عمر کې کیدای شي ماشومان تلویزیون او ورته څیزونو ته په کتو ظاهرا غلي او آرامه شي، خو ماغزه او ذهن یې داسې ګنګس، ګرجن او لار ورکی کیږي لکه په دوړو او لړو کې چې را ایسار وي. دا حالت که وغځیږي او بیا بیا تکرار شي، د ماشوم د ماغزو وده ټکنۍ کیږي، د توجه او تمرکز وړتیا یې راټیټیږي او احتمالاً د آټیزم غوندې نښې نښانې پکې رابرسېره کیږي. هیڅ مهمه نه ده چې د دې خپرونو په منځپانګه کې څه دي او یا د کوم عمر د ماشومانو لپاره ځانګړې شوي دي. ښه نو، که ماشوم له 2 کالونو ډیر عمر ولري نو بیا لومړی د ناوړه غذایي عادتونو او ځینې وخت د خوړهماري یا ډیر خوري کبل ګرځي. ماشوم چې د خوراک پر مهال د ټلیفون یا تلویزیون د ښیښې په ننداره وي، خپلې لوږې، تندې او مړښت ته یې پام نه کیږي، نو کیدای شي ډیر خوراک وکړي او یا برعکس اشتها، لوحه یا خورمن یې له منځه ولاړ شي او وږی پاتې شي. په پایله کې ماشوم نسور او خېټور او یا بې لوحې، بې خورمنه او بې اشتها کیږي. دواړه حالتونه، عصبي ډیرخوري او عصبي بې لوحي یا بې اشتهایي، د ماشوم پر ژوندانه او وده ژورې او ځینې وختونه نه جبرانېدونکې ناوړه اغیزې ښندي. دغه ماشوم به د تغذیې له درکه په لویوالي کې احتمالاً له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. دویم، په کم عمره ماشومانو کې د خوړلو او ژولو د مهارتونو او وړتیاوو وده ځنډمنه کیږي. خواړه خوړل یو مهارت دی چې ماشوم یې باید په هماغه کوچنیوالي کې په سمه توګه زده کړي. کله چې د ماشوم پام تلویزیون یا موبایل ته اوښتی وي، ډیر احتمال لري خواړه په سمه توګه ونه ژويي او همداسې لوړ لوړ یې تیر کړي. دا حالت که له یوې خوا د هاضمې د سیستم د خرابۍ، سلګیو او په ستوني کې د خوړو د نښلېدو خطر رامنځته کوي، له بلې خوا کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو ته په پام ماشوم په خپل وخت کې د خوړو سم خوړل او د دسترخوان ادبونه او نزاکتونه نه زده کوي. دریم، له مور و پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره د ماشوم اړیکې، پیکه او ګډ کړه وړه کمیږي او د ټولنیزو، هیجاني او احساسي مهارتونو پر زده کړه او وده یې ناوړه اغیزه کوي. دسترخوان ته د راټولېدو او خوړو وخت د کورنۍ له غړو سره د اړیکو د جوړولو، د ژبې د زده کړې او د ټولنیزو، هیجاني او احساسي مهارتونو د ودې یو خورا ښه فرصت دی. کله چې ماشوم په دې حساس وخت کې د فلمونو او ویډیوګانو په لیدلو بوخت وي، له دې ښایسته فرصت څخه بې برخې کیږي چې بیا په لویوالي کې ډیری مهال نشي کولای په سمه توګه له مور و پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره ټولنیزې، هیجاني او احساسي اړیکې ورغوي، وده ورکړي او یا له ګډو کړو وړو او تعامل څخه خوند واخلي. څلورم، د چاغښت خطر ډیروي. څېړنو ښوولې هغه ماشومان چې د خوراک پر مهال تلویزیون یا موبایل ته ناست وي، د چاغېدو له خطر سره ډیر مخامخ وي. هغوی اکثرا له خپلې اړتیا ډیر څه خوري، نو وزن یې ډیریږي چې په پایله کې د وینې په لوړ فشار، د شکرې په ناروغي، ژور خپګان او نورو جسمي، ذهني او رواني ستونزو اخته کیدای شي. پنځم، د نویو خوړو او خوندونو د ازمایلو او تجربه کولو انګیزه او حس راټیټوي. ماشومان باید د خوړو او خوراکي توکیو د لمسولو، بویولو او لیدلو له لارې له هغوی سره اړیکه جوړه او سالم غذایي عادتونه زده کړي. خو که د خوراک پر مهال د تلویزیون یا د موبایل د ښیښې په ننداره کې ډوب وي، د خوړو د پیژندلو دغه طبیعي بهیر یې ګډوډېږي. په نتیجه کې ماشوم کیدای شي په بد غذایي اخته شي او یا به په راتلونکي کې د نویو خوړو د تجربه کولو او آزمایلو څخه نټه او انکار کوي او حتی ځینې وختونه به یې خوړلای نشي. څو محدود خواړه به خوري
او له ګڼو او ډېرو خوندورو غذایي سرچینو څخه به بې برخې وي. تر بیا.